بوټونه واوروره څه خالي کوې غریبي ده ځئ چې زه مکتب ته واله که ورسه بوټونه راغلم زه هېڅ نشي معلم جي وویل نه لرم خبر پوهېږي خو نه لرمه ښه راځم کورنیو ژبه دې لیکلې ده بیا دې معلمونه وو دا به بوټو نه وای ما کورنیو ژبه نه وای زه توکل په خدای نه معلم څه راسته یم وایي بوټونه غواړي ولا ته پوهېږم معلم صاحب ته نه پوهېږم بوټو ته درس وایي که ما ته یې وایي ما بوټونه نشته دی بوټونه رانه غواړي لاړ شه دا بازار کې یو دوکاندار دی د په قرض واخله هغه مې پېژني کله به په قرض راکړي لاړ شه نجیب دوکاندار ته ورسه په قرض درکوي ښه صحیح ده نو زه به اوسم یو وخت کې معلم راته ویلي وه علم ښه ده که پیسې ما ورته ویلې چې علم پیسې مالا ښي دا مې که اوس پیسې لرلی ولې به پښې لوڅی ګرځېدم وی ګور دا هم ښه ده یو به بل هم خدای راکړي السلام علیکم وعلیکم السلام چیرې راغلی والله حاجي صاحب بوټ مې نسته معلم سره راغستم بوټ یو جوړ راکړه پیسې دې راوړې دي نه والله چې پلار مې معاش واخلي پنځه ورځ به یې نغدې درته راوړم ځه ورک صاحب پلار معاش د ما ته معلوم ده پنځه میاشتې راځي نیسي راسي 15 روپۍ په لاس کې درته ونیسي هغه کور چلی که ما ته راکړي د میاشتې 1000 قرض وړي حاجي صاحب دې موږ د معلم نه خو خوښ کې والا که راځه دلته له ما سره مزدور صاحب پرېږده مکتب زه پیسې در کومه دلته کار کوه راسره صحیح ده که نه زه هم د دې مکتبه تېر یم دلته له ما سره کار کوه د باندې سبزیجات دي وړي دي دغو کې کار کوه دا خرڅوه د میاشتې به 15 روپۍ در کوم سلام علیکم وعلیکم سلام د معلم صاحب زه ستړی مسې چیرې راغلی پلار مې ویل چې یوه بوجۍ اوړه راکړه دا خولۍ دې ولې نه ده په سر خولۍ مې څکی اوړه راکړه د تا پلار ما ته درس ویلي کوي ما بوټو ته ځه ورک سه اوړه نسته هو تاسې کوی سئ زه نسم کوی چیرې ده دوکاندار معلم صاحب زه دوکاندار یم زه امر کو چی غواړې ولا بل دوکاندار چیرې ده
تا چې ویلې چې زه به پیدا نه کړم زه یم زه دوکاندار دا وړکي ته دې وړو ولې نه ور کړي وړکي دې خولۍ نه ور افسر کتاب خولۍ کې څه کار ده دا بوټو کې څه کارو کوم بوټونه یې ده نیغ نیغ مم نه ولېږه معلم صاحب مکتب نه دې بوټو را سړلی ویر دې سو ډېر بیا ادبه د معلم په مخ کې بیا ادبي کوه ټول د تا د لاسه بیا ربسه وایم که تا سم درس راته ویلی وای نو زه به ولې داسې بیا ربه کېدم معلم صاحب په حیا کې اوسې ښه به کندامولۍ سره متو خپل عمل د لارې مل ده یاره معلمي داسې نه کېږي د آینده مې ور خرابه کړې ده یاره دا زه باید بېرته درس ته راولم دا دغسې نه کېږي او معلمي هم والا که داسې کېږي لکه ما چې کوله یعنې نور باید داسې ونه شي ټول شاګردان باید درسو ته وهڅو همداسې د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه